حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چې په اجماع د اهل سنتو د نبیانو نه علاوه د ټولې دنیا د بني آدمو نه بهتر دی او د هغه جنتي کېدل یقیني دي. پخپله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زیر ورکړی دی، بلکې د جنتیانو د یوې ډلې سرداري ښودلی دی او د جنت د ټولو دروازو د بلنې خوشخبري ورکړې ده او دا یې هم فرمایلی دي چې زما په امت کې به د ټولو نه لومبی ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنت کې داخلیږي. د دې ټولو فضیلتونو سره په ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایل ارمان چې زه ونه وی چې پرېکړه شوی وی، کله به یې فرمایل ارمان زه واښه وی چې څاروي خوړلی وی، کله به یې فرمایل ارمان زه د چا مؤمن د بدن ویښته وی. یو وار یو باغ ته تشریف یوړو، یو ځناور یې ولیدو، یخ اسویلی یې وکړو، وایي فرمایل چې څومره په مزو کې ژوند دی، خورې او څکې او د یخ سوري د لاندې ګرځي او په آخرت کې به تا ته هیڅ حساب کتاب نشته. ارمان ابوبکر هم ستا په شان وی. یو ځل رابعه اسلمي رضی الله عنه فرمایي چې یو ځلې په څه خبره زما او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په منځ کې څه خبره زیاته شوه او هغوی ما ته څه سخت لفظ ووی چې ما بد وګیو، په ما بد ولګېده. زر ورته خیال راغی، ما ته یې وویل او فرمایل ته هم ما ته ووایه چې بدله خلاصه شي. ما د ویلو نه انکار وکړو، نو ویې فرمایل چې ووایه کنې نبي علیه السلام ته به ورشم، عرض به وکړم. په دې مې هم جوابي لفظ ویلو نه انکار وکړو. نو پاسېدو او لاړو. د بنو اسلم څخه خلک راغله او ویې ویل دا هم ښه عجیبه خبره ده چې پخپله یې زیاتی هم وکړو او نبي علیه السلام ته شکایت ته هم لاړو. ما ووی تاسو دا پیژنئ دا څوک دی؟ دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی. که چیرې دا خفه شو د الله تعالی نیازبین رسول به زمانه خفه شي او د هغه په خفګان به الله جل جلاله ناراضه شي. نو د رابعه په هلاکت کې څه شک دی؟ دین پس نبی علیہ السلام خدمت کې حاضر شوم او قصه مې عرض کړه. نبی علیہ السلام وفرمایل ښه دې وکړو، تا ته په جواب کې او په بدله کې ویل نه و پکار، البته د هغې په بدله کې ویل پکار و چې ابوبکر الله تعالی دې تا معاف کړي. دا د الله تعالی نه ویره وه. یو معمولی شاندې خبره کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته د بدلې دومره قدر او فکر او اهتمام وشو چې اول یې پخپله درخواست وکړو او بیا یې د نبی علیه السلام په واسطه سره یې د دې اراده وفرمایله چې رابعه رضی الله عنه بدله واخلي. نن مونږ او تاسو په سونو خبرې یو بل ته وکړو، د
دا مو په خیال کې هم ناراضي چې دا به په آخرت کې بدلا غسته شي یا حساب کتاب به هم کیږي. نو مونږ او تاسو لا هم پر خبرو فکر او غور کول پکار دي. الله تعالی دې زموږ په حال رحم وکړي.